بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نهایت با رحم. سلام و احترامات خود تقدیم شما شاگردای عزیز و نازنین میکنم. امیدوار هستم تا ایدامه جور و سرحال باشین و روز زیبایی را آغاز کرده باشین. شاگردای عزیز، امیدوارم که درس گذشته دریتان که در رابطه با تو بود به شکل درستش یاد گرفته باشین و کارخانگیش به شکل منظم انجام داده باشین. بیاین شاگردای عزیز، امروز درس جدیدی داریم ما که درس هفتم داری. شاگردای عزیز، عنوان درس ما است ثواب. بسیار عنوان مهم است. یک جا با هم بخوانیم که در مورد ثواب در کتاب ما چی گفته. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا هم زه خپل سلامونه او احترامات تاسې ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د دمه روغ او جوړ اوسیږئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو تېر درس چې د مونږ د پنډوسکي په هکله په سمه توګه مو زده کړی اوسیږي او کورنۍ دندې په منظمه شکل سرته رسولي اوسیږي. راځئ ګرانو زده کوونکو، نن مونږ نن نوی درس یو بل سره په ګډه سره ولولو چې اووم لوست ده د دري او عنوان یې ده چې ګرانو زده کوونکو ثواب، چې په ګډه سره ولولو چې په ثواب په هکله موږ ته په کتاب کې څه موضوعات راکړي. نو ګرانو زده کوونکو، تاسې پاملرنه غواړم وګورئ چې ثواب په هکله موږ څنګه کولی چې په دري ژبه خبرې وکړو. شاگردای عزیز، میریم به طرف کتاب خود، به هدف کتاب ما میریم که در هدف کتاب ما چی داده. در هدف کتاب ما گفته خواندن، نوشتن، سخن گفتن و ترکیب، تجزیه و تشخیص کلمه های همشکل. شاگردای عزیز، علاوه بر از که ما درس از روی میخوانیم، باید نوشتن، سخن گفتن به می عنوانی که به ما داده مثلا ثواب است، باید در موردش سخن هم بتانیم گفتن. ترکیب، تجزیه و تشخیص کلمه های همشکل که در فعالیت آمده، ایرا باید هم ما چی کنیم بدانیم. خب شاگردای عزیز، پیش از اینکه به متن درس بریم، اینجا یک چند پرسش از بیان که یک جا با هم انجام بدیم که در پرسش به ما چی گفته در تصویر چی میبینین. شاگردای عزیز، شما در تصویر میبینین که یک خانم است با یک پسر در حالت قول دادن یعنی سلام دادن می باشد که پسر به می خانم چی کرده؟ سلام انداخته. و همچنان شاگردای عزیز، سوال دومی است که شما به چی کسانی سلام می دهید؟ شاگردای عزیز، ما باید به همه کسا سلام بدیم، کسایی که از ما کلانتر هستند، به پدر خود، به مادر خود، به خواهر برادر خود که از ما کلانتر است، باید چی کنیم؟ سلام بدیم، چون سلام دادن هم از جمله کارهای چی می باشه شاگردای عزیز؟ ثواب. خب شاگردای عزیز، بیان که در درس ما در مورد ثواب چی گفته که ما یک جا با هم بخوانیم. ګرانو زده کوونکو، مخکې لیدل چې متن ته لاړ شو، د متن موخه به ګورو. د متن په موخه کې راغلي چې لوستل، لیکل، خبرې کول، ترکیب، تجزیه او د کلمو تشخیص، د همشکل کلمو تشخیص باید چی شي کو پوه سو. ګرانو زده کوونکو، د درس موخه دا ده چې علاوه پر دې چې موږ د دې ترڅنګ چې دا درس روی لولو، باید هغه باندې لیکلم هم وکړو، خبرې هم د چې عنوان ثواب د پیو شو کولای، او هم ګرانو زده کوونکو ترکیب، تجزیه او د همشکلو کلمو تشخیص چې دا په فعالیتو کې راغلي، موږ باید څه کو په دې باندې پوه شو. نو ګرانو زده کوونکو، دلته یو څو پوښتنې دي، راځئ چې په ګډه سره یې وکړو. اوله پوښتنه دا ده چې تاسو په انځور کې څه شی وینئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو په انځور کې وینئ چې یوه ښځه ده د یو ماشوم سره، او دا ماشوم د دې دواړو په داسې حالت کې دی چې یو بل ته یې لاس ورکړی. دا د دې معنی لري چې دا ماشوم د ښځې ته څه کړی؟ سلام اچولی. بله پوښتنه ګرانو زده کوونکو دا ده چې تاسې کومو کسانو ته سلام اچوئ. ګرانو زده کوونکو، موږ باید ټولو ته سلام اچوو، مخصوصا هغه اشخاصو ته چې مثلا د موږ نه مشران دي، لکه باید خپل پلار، مور، بیرون چې کوم اشخاص موږ نه غټان دي، باید څه شی وکړو؟ ورته سلام اچو. خپل ورونو، خویندو ته چې له موږ نه مشران دي، باید څه شی وکړو؟ سلام اچو. او بیرون چې کوم خلک موږ ګورو، باید څه شی وکړو؟ یو سلام ورته واچو، ځکه سلام ورکول هم د ثواب د کارو له جملې څخه ده. ګرانو زده کوونکو، لاړ باسو. ګرانو زده کوونکو، خپل متن لور ته تاسې متوجه اوسئ چې دا متن زه تاسو ته په دري او پښتو ژبه وایم. وګورئ چې څونه توپیر لري د پښتو ژبې سره. شاگردای عزیز، میریم به متن خود، بیاین که متن با هم یک جا بخوانیم که در متن است در مورد ثواب با ما چی گفته. سلام دادن ثواب دارد، یعنی سلام ورکول ثواب لري. ګرانو زده کوونکو، دادن و دارد ما په تیر درس کې تاسو ته په لغات کې راوړي. دادن څه معنی لري؟ آفرین ورکول. دارد لري، یعنی سلام ورکول ثواب لري. عثمان به پدر غیاس سلام داد. عثمان د غیاس پلار ته، پلارم ګرانو زده کوونکو تاسو تیر درس کې ویلی، عثمان د غیاس پلار ته سلام ورکړ. ثریا و غیاس به همه سلام می دهد. ثریا او غیاس ټولو ته سلام ورکوي. ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم چې پوه شوي اوسیږئ. د دې درس یو 3 لغات ما تاسو ته پر تخته ویستلي دي، تر څو تاسې ګرانو زده کوونکو لا نور هم پوه شئ چې په دري او په پښتو ژبه کې څه شی ورته کېږي، لکه و او یعنی ګرانو زده کوونکو، و یعنی او معنی ورکوي. لکه مثلا موږ دلته په جمله کې ویلې ثریا و غیاس، ثریا او غیاس. ګرانو زده کوونکو، دلته و همغه او معنی ورکوي.
همه یعنی ټول، چې موږ جمله کې ویل چې سوره غیاث به همه یعنی ټولو ته څه کوي؟ سلام ورکوي. میدهن یعنی ورکوي. میدهن موږ دلته جمله کې ویل چې سوره وغیاث، سوره او غیاث ټول ته څه کوي؟ سلام. میدهن یعنی ورکوي. ګرانو زده کوونکو هیله مند یم چې په دې لغاتو باندې پوه شوي اوسئ. لار بسو خپل فعالیت په لور راځئ چې فعالیت کې موږ ته چه ویل. شاگرد عزیز میریم به طرف فعالیت خود. در فعالیت به ما بخوانید بنویس گفته که متن درس با آواز بلند بخوانید، کلمه ها را درست تلفظ کنید. شاگرد عزیز متن درس ما با شما خواندم، شما هم پیش خود با آواز بلند بخوانید و اگر در تلفظ کلمه ها مشکل دارید میتونید از عزیزای محترم فامیلتان تقاضا کنید تا تلفظ کلمه ها را براتون بگه و درس به شکل درستش یاد بگیرید. و همچنین شاگرد عزیز گفته کلمه های هم آواز و هم شکل را با هم وصل کنید. شاگرد عزیز کلمه ها را بر تخته براتان نوشته کردیم. درس یک فعالیت جدید است که دقیقا در درس ها ما نخواندیم. متوجه باشین تا شما شاگرد عزیز کلمه های هم آواز و هم شکل را بشناسید. ګران زده کوونکو لار به فعالیتو په لور فعالیت ته موږ ته بخوان، یعنی ویل ولا بنویس او ویل لیکه چې ویلي دي د متن درس به تاسو په لوړ اواز لولئ او کلمې به په منظم شکل څه کوئ په سمه توګه تلفظوئ. ګران زده کوونکو کلمې په تلفظ کې په دري ژبه تاسې ستونزه لري، کولی چې د خپل محترم کورنۍ نه هیله وکړئ ورځ تاسو سره کومک وکړي تر څو تاسې دا کلمې په سمه توګه څه کوئ تلفظ کوئ. او بل فعالیت ګرانو زده کوونکو موږ ته راکړی دی چې لاندینۍ هم آواز او هم شکله کلمې به تاسو یو بل سره څه کوئ وصلوئ. چې راځئ ګرانو زده کوونکو نننی د موږ نوی فعالیت چې دونه فعالیتو کې موږ نه ده ویلې هم آواز او هم شکله کلمې دي چې په ګډه سره ولولو تر څو تاسو ګرانو زده کوونکو لا نور هم پې پوه شئ. کلمه های هم آواز و هم شکل که از لحاظ شکل هم یک رقم باشه، از لحاظ نوشتار یعنی حروف هم و از لحاظ خواندن هم چی باشه؟ یک رقم باشه. میره کلمه های چی میگه؟ کلمه های هم آواز. پس بیان که ایره کلمه های دیگه شما چی کنیم؟ با هم وصل کنیم تا شما شاگرد عزیز بیشتر بدانید. میریم به قیاس. قیاس هم میبریم به ثور. به ثور میبریم شاگرد عزیز؟ نه آفرین. به کجا میبریم؟ به ثور نمیبریم، به ثواب نمیبریم، به ثریا نمیبریم، به قیاس میاریم. به قیاس میبریم یا شاگرد عزیز به ثواب میریم. به کلمه ثواب. ثواب اگر به ثور بیاریم خود نیست، به ثریا بیاریم نیست. به چی میریم؟ به خود ثواب میریم چون از لحاظ شکل نوشتار کلش یک رقم است. بیاین به ثریا. ثریا را میاریم به ثریا. چی مانده دیگه شاگرد عزیز؟ ثور. ثور به ثور میریم. امیر کلمه های چی میگه؟ کلمه های هم شکل میگه. امیدوار هستم شاگرد عزیز کلمه های هم شکل و هم آواز فهمیده باشین. ګران زده کوونکو راځو خپل نوی درس ته نوی فعالیت ته وبخئ چې زموږ نوی فعالیت هم آواز او هم شکل کلمې دي. کومو کلمو ته ویل کیږي ګران زده کوونکو؟ هم آواز کلمې یا هم شکل کلمې هغه کلمې ته ویل کیږي چې هم د آواز له طریقه او هم د شکل له لحاظه چې اوسېږي یو رقم اوسېږي. لکه څه رقم موږ ته دلته ثمر کار کړی په کتاب کې. ګران زده کوونکو ثمر د ثمر سره تیرې چیرته راوړئ؟ ثمر ته ولې قیاس ته نه ده وړئ؟ تیر ولې ثواب ته نه ده وړئ؟ ولې ثریا ته ولې ثور ته نه ده وړئ؟ راست نه چیرته راوړئ؟ ثمر ته. ولې؟ ځکه چې ثمر د تورو له لحاظه هم ګورئ سی میم ری ده، دلته هم سی میم ری ده، د دې له لحاظه هم یو رقم ده. ګورئ دواړه یو رقم شکلونه هم یو رقم دي چې تاسې وینئ او د آواز له طریقه چې موږ د غږ مرتبط یو رقم ده. لکه وایو ثمر که وایو ثمر غیاس دا خو دواړه فرق هم کوي او آواز هم چې ده غږونه هم فرق توپیر لري. نو همدغه ته چې ویل کیږي هم آواز او هم شکله کلمې ویل کیږي. یا راځي چې دا نور کلمې موږ خپله کار کوو. غیاس ده ګرانو زده کوونکو را به وړو ثور ته. ثور ته یې راوړو ګرانو زده کوونکو. آفرین. غیاس ته یې وړو ځکه ثور خو د سره یو رقم نه ده. غیاس ته یې راوړو. ثواب هم ثواب ته راوړو ګرانو زده کوونکو. ثریا ته راوړو. ثور هم ثور ته. همدلته چې ویل کیږي ګرانو زده کوونکو؟ هم آواز او هم شکله کلمې ویل کیږي. هیله مند یم ګرانو زده کوونکو دا کلمې مو پېژندلې اوسېږي. لاړ باسو د کورنۍ دندې په لور. تاسو کورنۍ دنده مرکه ده یا خبرې اترې دي ګرانو زده کوونکو چې تاسې به یې په ګډه سره کوئ. د دوه نفرو ترمنځ کیږي ګرانو زده کوونکو تر څو چې تاسې د دې عنوان په هکله چې ثواب ده لا نور هم په دري ژبه اوسئ کولی خبرې. او ګرانو زده کوونکو بله کورنۍ دنده یې تاسو دا ده چې داسې کلمې به تاسو د متن نه پیدا کوئ چې سی توری پکې راغلی اوسېږي. لکه ګرانو زده کوونکو ثواب غیاس. ثواب کې ګورئ ګرانو زده کوونکو اول کې سی راغلی، غیاس کې آخر کې سی. داسې کلمې به تاسو د متن نه باسئ چې پکې سی توری راغلی اوسېږي او په منظم شکل به په کتابچه کې لیکئ. شاگرد عزیز میریم به طرف کارخانگیتان محاوره است. محاوره میکنید بین یک شخص نه بین دو شخص تا شما بیشتر در مورد عنوانی که خواندین بیشتر بدانید و بیشتر بتانید با این عنوانی که خواندین سخن بگوین. و همچنین شاگرد عزیز
کارخانگی دیگه‌تان کلمه ها را از متن درس پیدا کنید که حرف سی در آن به کار رفته باشه و در کتابچه‌تان چی میکنید می‌نویسید. شاگردای عزیز متن که خواندین برین در این متن ببینید که در کدام کلمه ها حرف سی آمده. مثلا ثواب در اولش آمده یا قیاس در آخرش سی آمده. شما این کلمه ها را از کتابتان بیرون میکنید و در کتابچه‌تان به شکل منظم نوشته میکنید. شاگردای عزیز این بود درس امروزی که بر شما ارائه کردم. امیدوارم از درس امروزی چیزا آموخته باشین. کارخانگیتان به شکل منظم انجام بدین و به کامنت ارسال کنید. اگر میخواین از ویدیوهای دیگر ما مستفید شوین صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنید. تا دیدار بعد که ما به شما حاضر میشم و درس جدید دیری را براتون ارائه میکنم. شما را به الله پاک میسپارم. الله حافظتان.